د ذکر فضیلت او ثواب. ملګرو او درنو دوستانو، په دې کې شک نشته چې ذکر یو آسان عمل دی. انسان یې د کار سره هم کولی شي، چې د غسې ناستې مې کولی شي، په پروت یې کول هم جایز دی، په ولاړه، په روانه، په ناسته، هېڅ یو شرط هم نشته کې پکښې کې، نه شپه نه ورځ، نه غنا، نه فقیرتوب، نه جومات و مسجد کې کښېنستل بیا کول، نه پاکي نه غیر پاکي. بهتره دا ده چې تا اودس او غسل خو ولرې، خو لیکن که دې نه درلودی بیا هم ته ذکر کولی شي. دا چې شرط نشته کې پکښې کې، دا د همدې په وجه باندې دی چې تر څو تا ته په کولو کې اسانتیا وي. دست بکار و دل بیار. تاسو وګورئ اکثر عبادتونه شرطونه هم لري. که لمونځ د شرط دی، اودس او جومات کې کول بهتره دي، پر وخت به کوې، او دا او دا او دا او دغه رنګه حج دی، دغه رنګه عمره ده. لیکن د ټولو اعمالو او د ټولو عباداتو څخه دا یو بیل او اسانه عبادت دی. د همدې لپاره د الله تعالی داسې آسان درته جوړ کړی دی چې ته هر وخت وکولی شي ذکر وکړي. یو طرف ته الله پاک په خپلو بندگانو کې په خپل کلام کې د هغه چا صفت کړی دی چې هغه هر وخت ذکر کوي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. او په هر حال کې د خدای ذکر کوي. دوم طرف ته کم شی چې د ذکر پکېږي، یعنی کم ماشین چې ژبه ورته ویل کېږي، هغه الله تعالی داسې جوړه کړې ده چې په خبرو کولو نه ستړی کېږي، په دې نه ستړی کېږي چې ته وایې استغفار استغفار استغفار. او دریم طرف ته په دې دنیا کې خو څه نه څه پریشانۍ خامخای، لیکن د دې پریشانۍ څه د خلاصۍ لار او د خپل رب سره د وصل لار هغه الله ذکر جوړ کړی دی او ټاکلی دی. الله بذکر الله تطمئن القلوب. اطمینان او سکون الله په چش کېږي. په پیسو کې نه دی غټ پیسه‌داره به تاسو لیدلي چې در نورو انسانانو ډېر زیات پریشانې، خوب یې په ګولۍ، ژوند یې په نشو، ژوند یې د بل په وینو باندې، د خپل ژوند داسې دومره تنګ راغلی چې اخر ته خپل ځان ته پانسۍ ورکړي که نه. او دغه رنګه پر دې باندې هم پام وکړئ چې الله تعالی په خپل کلام کې نور څونه نیک اعمال دي، یو نیک عمل الله په کثرت سره نه دی غوښتی د بنده څخه. دا نه دی ویلي چې ته لمونځ ډېر کوه، دا نه دی ویلي چې ته صدقه ډېره کوه، دا نه دی ویلي چې دا یو خپل فضیلت دی پر خپل ځای چې حج ډېر کوه، عمره ډېره کوه، پلان عمل پلان پلان پلان. لیکن یوازینی ذکر دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای د ایمان خاوندانو چې اوس مې کېږي چې څونه ډېر کولی شي هغونه ذکر، بل عمل ته یې نشي ښولی. درنو دوستانو، بل د دې ذکر دا پیدا ده، قرآن کې الله پر دې عمل دا وعده کړې ده، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله وایي تاسو ما یاد کړئ. دا ذکر د خدای و یادولو ته وایي. زه به تاسو یاد کړم. خدای پاک بنده څنګه یادوي؟ خدای پاک بنده په رحمت یادوي چې کله هم تا ویل یا الله. علما فرمایي دا د الله تعالی له طرفه د رحمت تر شروع کېدو لکه د باران څاڅکي چې په تا راورېږي، د هغو دا بټن ده ورکشې کړه، بس چې ولاړ یم، چې ناست یم، چې په کاروبار کې یم، چې په دکانداري کې یم، غواړې دا رحمت و شروع کړو. او دغه شان چې دا غیبت چې دی، دا دروغ چې دی، دا نور ګناهونه چې دي، دا د خدای د غضب ته دعوت ورکول دي. غضب یې رابلل دي. نو موږ له چې خدای پاک د هر څه راکړي دي، تر هر څه پورې که د بدن وجود اندامونه دي او کمال و دولت دي، که عمر دي، امانت دي که نه دي امانت، خدای موږ په څه مکلف کړي. نو کامیاب انسان به څوک دې خبرو ته خپله سوچ وکړي. بیا د ذکر فضیلت په احادیثو کې دومره رانقل دی چې انسان به حیران ورته پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي، وی آیا زه و تاسو ته داسې عمل نه دروښیم چې ستاسو د رب په نیز باندې ډېر زیات خوښ، ستاسو د رب په نیز باندې
ډیر زیات خوښ او تاسو ته د هغه عمل در دې هم غوړی چې تاسو سره سپین زر داسې صدقه کوي تر جهاد فی سبیل الله هم غوړی د خدای په لار کې تر وتلو او هغه تاسو لپاره د درجو د لوړولو ذریعہ د پاکۍ ذریعہ د ګناه څخه پاکیږي صحابه ورته فرمایي قربان یا رسول الله قالوا بلا ضرور راته وشي خامخا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک ورته فرمایله ذکر کول دي هغه چې دي هغه آسان عمل هغه ذکر کول دي عزیزانو د هغه انسان مثال چې هغه ذکر کوي او چې څوک یې نه کوي کاغه یو وي که دوه وي که درې وي که څلور وي که کروړ وي که عربي مثال د هغه ذکر چې نه کوي او څوک شي کوي مثال یې د مړي او د ژوندي دی د مړي او د ژوندي په مابینځ کې خو نو په الله مې دې قسم چې د اسمان او د مځکې عمره فرق دی لا له دې نه هم زیات دا شانتي عزیزانو څوک چې ذکر کوي دا خو مثال دی او د دې انسان مثال داسې دی لکه یو انسان چې دشمن حمله په ستا په قوم کړې ده ستا په عزت او په ابرو په ایمان یې کړې ده په مسلمانانو باندې دشمن حمله کړې ده ټولې دغه په مقابل کې جنګېږي بابا ټول ترې راوتښتېدل یو نفر شخ ورته ودرېدی یو نفر هلته مضبوط ورته ودرېدی او مقابله کوي د دې به کم مقام دا به څومره بهادري دا ذکر کوونکی انسان د دشمن د شیطان د ازلی دشمن د بدبخت دشمن ستا د پلارو د نیکه نه چې دشمن دی د هغه په مخ کې د هغه په لښکر کې د بهادري ده چارڅونه لښکر یې در باندې رامست کوي در باندې راویوهي ته یې له خپله میشه نه څه دپاره چې ته خدای پیدا کړی یعنې عبادت و بندګي ته یې دغه نه وانړولې او د دې ذاکر انسان مثال داسې دی لکه په توره تیاره کې د رڼا د څراغ د لایټ څونه ضرورت یې ورته څونه پیدامن شي دا ذکر د تعالی لپاره شي د نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي صحابه ته چې ای صحابه چې څوک نیک هم چې وفات سي ارمان وکړي چې څوک بد هم ارمان کوي صحابه ورته فرمایي قربان یا رسول الله یو سړی چې بد وي هغه خو بشکاره خبره ده چې خامخا به ارمان کوي چې ما ولې بدۍ نه لاس وانخستی ما ولې نیکي ونه کړله ما ولې توبه ونه ویسته لیکن یو سړی چې بیا نیک وي هغه به په څه باندې ارمان کوي افسوس او تعصب کوي رسول الله مبارک ورته فرمایل چې هغه څوک چې نیک وي بد خو تاسو ته معلومیږي چې ولې به ارمان کوي چې نیک وي هغه به په دې ارمان کوي حتی په جنتیان به په جنت کې ارمان کوي چې له موږ نه هغه بس ټیم څنګه تیر سو ولې مې زیاتې نیکۍ ونه کړلې ولې مې زیاتې نیکۍ ونه کړلې یو سړي ته د یو شي قدر نه معلومیږي مثال اوس تاسو په دې پیسو کې راواخلئ قدر یې نه درته معلومیږي موږ یې نه پېژنو هغه پیسه موږ غورځو هغه روپۍ موږ مثال غورځو دا روپۍ دي بعضې ملکو څه لرې ملکونه هغه وروسته چې دلته روپۍ راغلې ده د وروسته روپۍ دلته چیرې چلیږي یو روپۍ راغلې نو موږ ته چې اهمیت نه لري موږ هم بس په کیسه کې نه یو داسې د دې او د اوسپنې په موږ باندې فرق نه یو خو لیکن چې بیا ته وروسته ولاړ سې یا په اوسنۍ دنیا کې چې کوم بل ملک دی چې هغه ته ولاړ سې کشنوټې د روپۍ هغه د دې هلته 500 بیا قدر لري که نه لري بیا غورځوي که نه دا سید عزیزانو چې د آخرت د دې سکې د دې ثواب قدر دلته موږ ته نه معلومیږي لیکن کله چې انسان ته د دې قدر معلوم سي ارمان به بیا ټول کوي نیکو به دواړه یو بزرگ دی امام حسن بصری رحمه الله وی خوب مې لیدی وی چې مې خوب لیدی په دې خوب کې غږ وسلو چې ای خلکو چې تاسو د دنیا څخه رحلت او کوچ راکوئ د آخرت پر خوا باندې وفات کیږئ نو د ځان سره د حفاظت سامان واخلئ وای ما ته پوښتنه وکړه په دې خوب کې چې ای اواز کوونکې که د خدای یو ملک او فرشته نو غږ وکړه دا راوښیه سر مې نه سو خلاص چې د حفاظت سامان مې څه دی چې را سره واخلم وای دغه غږ کوونکي له طرفه را باندې غږ وشو چې ذکر د خدای پاک ډېر یادول د خدای په دې ډېر یادولو سره په انسان کې ایمان قوي کیږي او دا د شیطان لپاره یو بهترین ډنډه او د حفاظت کلا ده
شیطان څخه انسان په دغه باندې حفاظت کیږي. هغه بحث ډیر اوږد دی چې زه تاسو ته څنګه په دغه کېږي. راځي اوس نن د په ذکر کې کم ذکر له ټولو نه غوره او بهتره دی هغه درته ښیم. دومره خو پوه شوه چې ذکر کول پکار دی، عمر بس نه دي تیرول پکار. خدای پاک په خپل سپېڅلي کلام کې فرمایي په سورې عصر کې، عصر سورت اکثر ملایان په منځو کې وایي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. درته غزا پریم پکار دی. الله تعالی فرمایي قسم دی می په وخت ما ذکر. بابا سوچ وکړه، فکر وکړه چې دا کم ذات قسم اخلي. ستا مالک، ستا خالق، ستا رب، ستا پیدا کوونکی، ستا پالونکی چې د مور د رحم څخه مخکې وپاللې چې بیا 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 تر نن پورې چې ته پیدا کړې او د دنیا څه چې کائنات ته لپاره پیدا کړې دي چې هغه ستا په خدمت کې کم ذات لګولې دي چې اسمان ته ویني، چې د دنیا په محکم کائنات ویني، د دغه رب وای، د دغه مالک وای. قسم یې درته اخیستی دي چې زما دی په وخت ما ذکر قسم. د دې لپاره علما وایي قسم الله تعالی اخلي. الله قسم ته ضرورت نه لري چې دا خبرې اهمیت ته ستا پام راوړي. اوس نو که موږ څه د ځانه جوړ کړو نو میشو او موږ خپل کار دی ګیډې باندې موږ شپویږو. یو سړی نه پوښتنه وسوي په قرآن کریم کې د کوم آیت ډېر خوښ دی؟ وایي کلو واشربو. څه معنا په پوه شوست؟ هغه وایي دا قسم الله اخیستی دی. الله پاک څه فرمایي؟ ان الانسان لفی خسر. هر انسان په نقصان کې دی، که مسلمان دی پکې راغلی، که کافر دی پکې راغلی، لیکن بیا خلاص څوک دی د نقصان څخه چې دوه ټکي پکې پکښې کی، بلکې په یو شکل څلور ټکي دي، خو دا دوه ډېر مهم دي، نور دوه په دې کې راځي. الا الذين آمنوا، یو هغه کسان چې هغه ایمانداري، دا د نقصان بچاو دي. چې بیا ایمانداري بیا هم یو څه نقصان ورته متوجه دي. هغه څنګه؟ وعملوا الصالحات. کڅم د دې تفسیر په هغه توګه مفسرین بل څه کوي، بل رقم یې کوي، لیکن دغه رقم هم دی. دویم شی چې دا ایماندار خو بیا د نقصان څخه، د عام نقصان څخه بچاو سول چې ځای به جهنم د انسان ګرځي. بیا انسان ته نقصان متوجه دي چې ګوره ستا ایمان ځای پلی، ګوره ستا ایمان ته قوي کې. دوم ته بیا د ایمان سره عمل صالح هم شرط دی. نو چې ایماندار شوې نو زندگی باید په نفسي خواهشاتو باندې نه کې تیر مهار کړ، کنټرول کړ. دغه سره سره نیک عملی وکوه، عملو الصالحات. که دا ژوند د تا نه دغه سي تیر سو رسول الله مبارک فرمایي په جنت کې به د بعضې خلکو مقام او مرتبه او ځای چې الله درته په جنت کې ورکړی داسې معلومیږي لکه په دې دنیا کې چې موږ ته د اسمان پر صفا او پر مخ باندې ستوري معلومیږي، داسې ښایسته. صحابو پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله دا به نو د انبیاو د شهداو ځایونه؟ رسول الله مبارک ورته فرمایل چې نه، دا به یو مؤمن ته الله پاک دغه په نیک عملي ورکړي. صحیح معنی چې هغه ته په حقیقت ستا سترګې خلاصې سي. نن موږ یقیني داسې یو لکه سړی چې په خوب دی، خوب د راویښېدو ډېر فرق یې که نه. حضرت علی کرم الله وجهه مبارک دا مسله ډېره مخکې خلاصه کړې ده چې بابا موږ ویده یو، کله چې بیا د زکندن په حال کې ته راسې په کشفنا عنک غطاءک فبصو. څنګه آیت قرآن کریم الله وایي دا سترګو پردې به درنه ایسته کړو، بیا به ته ووینې. په زکندن کې انسان ته جنت او جهنم دواړه ښکاره کېږي. پر حدیثو دا زموږ ایمان دی، دا په حدیثو کې ذکر دی. په قبر کې وایي هر سهار او مازدیګر انسان ته خپل ځای که په جهنم کې او که په جنت کې ورښکاره کېږي. که انسان جنتي و د دې جنت زندگی تأثیرات به د دې مرګ وروسته دستي په دستي انسان ته شروع کېږي. او که انسان دوزخي و برعکس اسماء مالا کړي، خدای دې موږ ته نه دوزخي کړي، الله دې په خپل فضل سره وساتي. ملګرو او درنو دوستانو، وخت هم کم دی، په لنډه توګه دا خبره درته کوم چې الله به د دې نیک عملي په وجه باندې هغو ته دون عزتمن مقام ورکړي. نه ته چې هغو ته وګورې، انسان خو حریص هم دی، د ژوند موقع یوه دانه ده، یوه فلا ده، بس
یو سبحان الله ویل نه دی، یو سبحان الله. دا نبی کریم علیه السلام په خپل مبارک ارشاداتو کې هم بیان کړی دي دا خبرې. راځي د تاریخ په صفحه کې له نور انبیاء څخه راخلو. سليمان علیه السلام مبارک وخت کټ رالو زولې دی لکه جاز غوندي اوس نو لشکر دی کې ساده یو سړی دی غلاند یو بلګي. ما سړی ویل چې د داوود علیه السلام زوی ته الله پاک څونه باد شي ور کړی. سبحان الله. دا خبر الله پاک په سليمان علیه السلام اوریدل. هغه مرکزته سوی تاسو ویل هیڅ نه درته څه جو ویل ول دغه مې ویل وی واوره قسم په الله باندې ستاده یو سبحان الله زما له ټولې بادشاهي نه والا ته وغوړه. ولې غوړه د علما فرمایي انبیاء په ټوکو کې په دغه د طبیعت او د مزاج په سمېدو کې د خبرې نه دي کړي چې په کې د علوم نه ښکارا کړي، په کې د یو مهمه مسلې نه، په کې د مثال د حقیقت سره خلاف خبري. تاسو دې ټکی ته ګورئ. علما فرمایي ویل دوه وجه نوري وجه هم دي د دوی وجه زما په یاد. یو وجه دا ده چې دلته دغه دنیا او ماپیها چې د سرو زرو سلا ختمیږي، خو د دې پر سر چې الله پاک تعالی کوم اجر درکړي هغه نه ختمیږي. نن د سليمان علیه السلام بادشاهي څه سوله زه درځم وخت پاتې دی. و د سليمان علیه السلام بادشاهي څه سو پاتې بیرو یا اولی الالباب والابصار په ابدي ژوند کې. دا خو یو دوهم د دې دا وجه ده چې دا دنیا او څه چې په دې دنیا کې د نبی کریم علیه السلام وي دردا ټولو دا غوره ده. سليمان سم د دا هر څه دا غوره ده. دا دنیا ټوله ختمېدونکې ده. یو خو به د هغه اجر ابد لپاره تعالی پاري، دوهم د اجر ختمېږي نه ځکه د دې دنیا او ما په حادثه چې پکې کې د دې ټولو وای دا هر څه ختمېدونکي. کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. نو چې یو شی لږ سي در ډیر پر چې ابدي در سره په ولله چې پر بیت. دوستانو خبرې ته غوږ سي او یو خدا ګټه د چې مثال دا پانی د ژوندم پانی دی په دې کې چې څونه تاسو قیمتي شی په لاس درس خو ته چې زنجیر ته څه کوي په ابدي ژوند کې به الله تعالی ته د دې اجر درکړي. بهرحال اوس نو تاسو دې خبرې ته غوږ ونیسئ. خبرې خو مې ډېرې اوس هم وکړلې چې دغه د یو سبحان الله اجر تر ډېر دی. راځي تر ټولو بهترین ذکر چې شته کلمه توحید لا اله الا الله. ولې در ټولو افضل ترین ذکر دی؟ رسول الله مبارک فرمایي افضل ذکر لا اله الا الله. در دې نو یو ذکر لا بالا نه دی. ولی افضل ترین ذکر دی چې تمام انبیاء راغلي دي دا ذکر الله ورته شوولی دی. ولی افضل ترین ذکر دی نوح علیه السلام شوولی دی چې دا افضل ترین ذکر دی. ولی افضل ترین ذکر دی موسی علیه السلام ته الله ویلی دی چې ای ازما پیغمبر ما پر دا ذکر یادوه. د دې دونه وزن دی. یو حدیث به تاسو اوریدلی موسی علیه السلام الله پاک ته فرمایل ماته یو ښه ذکر راوښیه. الله په ورته فرمایل چې لا اله الا الله وایه. د هر پیغمبر د ایمان بنسټ او بنیاد پر دې کلمه دی لا اله الا الله. نو وروسته بیا کلمه بدلیږي. ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد رسول الله. وی الله پاک ورته فرمایل چې زما دا مې خاص ذکر ته شولې دي. وی الله دا خو هر څوک دا ذکر پکې ول درغه در اخلاص پرې بتالو کې چې څونه په اخلاص ما پر یادې ای زما نازولې چې دا دنیا او څه چې په دې دنیا کې دي دا په یو ترازو کې په یو بل کې کشیر دي دا چې په اخلاص ول سوي بل خواته کشیر دي دا پر دې دنیا وزنداري. په یو حدیث شریف کې رسول الله مبارک ذکر کړی دی چې دنیا د میسوم سي او مثال دا کلمات چې په اخلاص چا ویل سه ویلي او د دې اجر په آخرت کې څونه الله ورکړي غسر بیره پر کشیر دي دا دنیا به ماتي تر وځي. نوح علیه السلام په زکندن کې خپل بچان ته وصیت کوي. په زکندن کې وی انسان ته چې مهم شی خپل بچی ته انسان کوي دا د انسان فطرتي تقاضا ده. نور ته ویل چې ای بچانو زه څلور خبرې ته درشم دوی مکوي دوی چې کوي یو د لا اله الا الله ذکر چې د دنیا کړه د مشور باندې راتاو کې دا پرکشیر دی لا به ماتي او تر وځي باندې دون وزن کلمات. دویم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ذکر دغه دوه بکوي. خدای دې مینه غلطه زمام د منځ ټیم دی فکر مې کوم سره غلط سولو چې اوس به دغه دوم ذکر یې هغه د مخلوقات تسبیح دی چې ټول مخلوقات ته الله پاک ته دې ضروري رزق ورکړي.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم غالبا هم د دې دوه کارونه مکوي، یو شرک یو تکبر عزازل را خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد. شیطان څه وکړل؟ اولنې ګناه چې سوی د تکبر دی. راځه بابا دا خو مو واورېدل، اوس نو دې ته هم پام وکړئ چې کلمې طیبې وینا ایمان قوي کوي، د خدای توحید دغه دی شاهدی ده، د ایمان او د هر نیک عمل بنیاد دی، ځکه بهتره کلمات. رسول الله مبارک فرمایي یو حدیث دی و یو سړی چې کلمه توحید یو ځل ووایي د دې دی ثواب دی لکه یو قوم یو غلام چې آزاد کړي، کې په ورځ کې وایي که په شپه کې وایي. په بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي چې 10 وارې ووایي د دې دی مثال دی، د دې دونه ثواب دی لکه د اسماعیل علیه السلام اولاده د هغه د اولاد یې څه چې 10 وارې ویلي دي لکه څو د کتاب کې لیکلي دي چې 1200 غلامان آزاد کړي. او دا رنګ بل حدیث دی نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي لکه څوک چې 100 واره د کلمه توحید وایي الله پاک به د دې سړي ته دومره ثواب ورکړي لکه 1000 غلامان چې آزاد کړي، او د هغه به د غمره نیکیانې د هرې پلاو پر ویلو باندې دغونه نیکیانې میلاو سي او دغونه به بدیانې الله پاک ورته معاف کړي، او هغه به د شیطان څخه الله محفوظه کړي. در دې سړي به بل یو لا بهتره سړی نه مګر هغه څوک چې هغه در دله هم زیاته ویلي، او د 14 د سپوږمۍ په شکل به الله پاک نور ګناهونه پر د انساني غټ کبیره ګناهونه الله به دې په ورځ د آخرت د 14 د سپوږمۍ په شکل باندې راپورته کړي په ورځ د آخرت. علما فرمایي یو ور چې ته کلمه طیبه وایې لا اله الا الله 1,40,000 نیکیانې الله تعالی پر درکوي، ځکه انبیا چې څونه راغلي دي دغه تصدیق ټول په لا اله الا الله کې دي چې یو ور انسان وایي. او دا رنګ رسول الله مبارک فرمایي یو سړی چې په وخت د بازار ته داخليدلو کې یا په کوم ځای کې چې د خدای ذکر نه کیږي گنج او نور منډیانې پاغه کې سړی وو یو واری وای 10 لک نه کېنه الله پاک تعالی په دې و پلاتر کوي، او 10 لک به د صغیره ګناهونه معافي، او 10 لک به په جنت کې الله درجه درلوري. اجزان دومره فضیلت د کلمې طیبه دي چې کتاب علماء پر لیکلي دي، په کتابو هم نه ختمېږي. نو په میسج کې زه به څنګه درته بیان کړم، به هر حال د غمره کاپي دي زلمانځه لازم بیا به بل ورځ نورې خبرې کوو ان شاء الله. السلام علیکم.